دا د هلمند د واشیر ولسوالۍ مرکز دی چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د طالبانو له لورې تر سختو بریدونو او محاصرې لاندې دی. د ولسوالۍ په مرکز کې میشت سرتیرو ته له تیرو 15 ورځو راهیسې خوراکي توکي هم نه دي رسېدلي. هلته یوازې سرتیري نه بلکې د دواړو لورو ترمنځ 15,000 کور هم سخت کلابنده دي او واشیر ولسوالۍ ته ټولې غځېدلې لارې هم د طالبانو له لورې تړل سوي دي. د واشیر خلک وایي که ولایتي او مرکزي چارواکي ژر اقدام ونه کړي انساني ناورین به رامنځته سي. ولسوالي ډېره اوس دغه په حالات کې ده، د سقوط په حالات کې ده. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله ده تر کابل او تر دغه ځایه پورې چې زموږ امنیتي ځواکو ته پاملرنه وکړي. زموږ ټوله خلک د اوانو څخه د مرمیو څخه دغه کورو والا ټوله فرار سوي دي، یا په عذاب دي، غونډیو ته ختلي دي، یا تللي په بلې شیلې کې اړولي دي. خلک وایي که د واشیر مرکز ته جدي پام ونه سي نه یوازې به د واشیر مرکز سقوط سي بلکې د لوږې به هم خلک او سرتیري ووژل سي. چارواکي هم په واشیر ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې مني خو زیاتوي تیره ورځ د واشیر په اړه د اقداماتو امر سوی، خو دا چې دا اقدامات به د واشیر تر سقوط مخکې او که وروسته وي. ویونی په ترڅ کې په مختلفو سیمو کې وسلوال مخالفینو ته په تلاش لري درلودی چې هلته په سیمو باندې په وسیلو باندې بریدونه وکړي او یا هم د دې ترڅنګ چې افغان ځواکونو ته ستونزې ایجاد کړي او تلفات ورته ورسوي، ترڅنګ یې محلي خلک هم زیانمن کړي. خلک بیا په واشیر ولسوالۍ کې تازه امنیتي ننګونو ته د چارواکو بې پروایي او د قاچاقو د غلا نوم ورکوي. دوی وایي میشتو امنیتي ځواکونو ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې ان تر دې چې له تیرو 15 ورځو راهیسې هغوی وږي دي، ډوډۍ هم نه لري. دا اوس هم زموږ امنیتي ځواکونه هلته په دغسې حالات کې دي چې هغوی ته نه خوراکي توکي ورسیږي نه نور اکمالات ورته کیږي او د دولت لخوا څخه داسې خاص اکمالات ورته سوي هم نه دي. واشیر ولسوالۍ کې د قاچاقو موضوع ډېره مهمه موضوع ده چې هلته خپله د خلکو سره دا اندېښنه ورسره ده چې دا په لوی لاس باندې اوبه خړې سوي دي. د سولې د مذاکراتي خبرو د پیل سره سم نه یوازې د واشیر بلکې د مرجع او کجکي ولسوالیو مرکزونه هم تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې راغلي. د واشیر، کجکي، مرجع او ګرمسیر ولسوالیو له مرکزونو پرته نور ټولې سیمې له وخته طالبانو نیولي، خو دیشو، خانشین، سنگین، نوزاد او مساکلا بیا هغه ولسوالۍ دي چې په بشپړه توګه د طالبانو سره دي. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند.